سلامونه نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن یو ځل بیا د فوتوشاپ پی سی سی د اساساتو به نن وروستۍ جلسه وي، سمه ده. پس د 40 نه به انشاءالله تر 50 پورې موږ ځینې ډیزاینونه کوو په 12 جلسو کې، چې په هغو کې به مکمل د دوی طرز تطبیق وي. نو نن به انشاءالله د موږ وروستۍ جلسه د اساساتو وي. نو زه به کوشش کوم چې په دغه کومې راتلونکې 10 جلسې چې دي په دوی کې ځینې مهم ډیزاینونه وکړم. نو بیا هم اصلا په دوی کې به انشاءالله د موږ یو بل کورس را روان وي چې هغه به د الستریټور وي. نو په ډیزاین په برخه کې الستریټور یو ډېر بهترین سافتویر دی چې انشاءالله په هغو باندې به موږ بیا خبره کوو. هغه به کیدای شي د فوتوشاپ نه د هغو کورس یو څه اوږد شي، خو بیا به موږ کوشش کوو چې په لنډو نقطو کې یا مهم کوم مسایل چې دي هغه ووایو تر څو پورې د هغو نه موږ کار واخیستی شو. نو په همدغې ډول سره ځو پیل کوو. وګورئ، موږ د مخکې څخه فوتوشاپ ته خلاص کړی. یو مشکل اکثره وخت د موږ نه پوښتنه کېږي چې په لومړیو کې موږ کله خپل فوتوشاپ انسټال کړو، هغه لیکنه سرچپه لیکي یا هم هغه کوم عربي توري چې دي هغه جلا لیکي. نو د دغو ستونزې د حل لپاره به تاسې ایډیټ ته لاړ شئ، په همدغه ډول باندې په ټایپ باندې کلیک وکړئ. وګورئ په لومړی حالت کې په ډیفالټ حالت کې چې کله موږ فوتوشاپ نصب کړی وي دغه کوم آپشن چې دی دغه انتخاب شوي. نو تاسو به کوشش کوئ چې ورډ ریډلی لیاوټ باندې کلیک وکړئ، یعنې په لومړي حالت کې چې جلا وي دغه چې دی ایست کوم لیاوټ چې دی یا د آسیا مربوط دا ټیک شوی وي. نو تاسو به کوشش کوئ چې دغه د لاندې کوم آپشن دی دا ټیک کړئ. په دویم قدم کې بله پوښتنه اکثر وخت راجع کېږي، هغه انټرفیس دی. سمه ده، ځینې دوستان په دو سپین کوم انټرفیس چې دی په دو کې د عادت وي، نو مهمه نه ده، صرف دا انټرفیس دی، هغه ظاهري شکل دی چې تغییر خوري. ځینې بیا په دو لیاوټ کې او ځینې هم په دو دیمز کې، خو زه چې یم مکمل په دو ډارک دیمز کې ډېر راحت وم. سمه ده. نو اوکې، په همدغه ډول باندې ځینې نور سیټینګونه هم دي، خو د موږ نه د دغو دوو سیټینګونو پوښتنه اکثره وخت کېدله چې پیل کې په دو باندې به تاسو پوه شوي وایه. نو په نننۍ جلسه کې غواړم چې په پوپټ وار باندې خبره وکړم چې پوپټ وار موږ د څه دپاره کاروو. وګورئ، فوتوشاپ موږ مکمل آپشن په آپشن تر اوسه پورې نه دی ختم کړی. سمه ده، خو کوم آپشنونه کوم چې ډېرې مهمې وي انشاءالله هغه موږ ویلي دي، په هغو کې موږ انشاءالله کومه کمبوټي نه ده کړې. نو په کې به کوم مشکل نه وي. بیا هم که چېرته تاسو ته کوم مشکل پیدا کېدا کولی شي چې موږ ته مسیج وکړئ، او موږ به کوشش کوو په دغو 10 جلسو کې چې کوم آپشنونه پاتې دي په هغو باندې خبره وکړو تر څو پورې د موږ دغه کورس مکمل شي. نو انشاءالله اوس هم مکمل دی، خو که چېرته موږ آپشن په آپشن باندې یا منیو په منیو باندې مخته تګ وکړو نو موږ به ډېر شاته پاتې شو، دا کورس به ډېر اوږد شي چې اصلا مهمه نه ده. سمه ده، نه ده مهمه چې دومره یې اوږد کړو، صرف موږ کوشش کوو چې هغه مهم کوم آپشنونه یا مسایل دي په هغو باندې موږ خبره وکړو تر څو پورې تاسو هم پرې باندې پوه شئ. سمه ده. نو بیا یو څه خسته کننده شي، سمه ده، یو څه خسته کوونکی شي دغه موږ کورسونه غواړم چې دواړو طرفو ته موږ ته دا کورس خسته کوونکی شي. نو انشاءالله موږ په مهمو مسایلو چې کومو په هغو باندې موږ خبره کړې ده. پوپټ وار اصلا وګورئ موږ د څه دپاره کاروو. ځینې وخت موږ غواړو د یو عکس کې یوې برخې مسیر ته بدلون ورکړو، نو د هغو دپاره موږ پوپټ وار کاروو. وګورئ، زه غواړم یو تصویر دلته راواخلم، دغه کوم تصویر چې دی. اوکې، سمه ده. نو د پوپټ وار دپاره چې موږ مخکې نن چې پوپټ وار درته وکاروو باید موږ بیکګراوند د تصویر نه جلا وي. سمه ده. نو د دغو جلا کېدو دپاره تاسو مختلفې طریقې کارولی شئ، خو زه غواړم چې د آبجکټ سلیکشن څخه دلته استفاده وکړم، خو تاسو به ډېر کوشش کوئ چې سلیکشن هم ډېر دقیق وي. سمه ده، ځکه مهم دی. خو بیا هم موږ چېرته په دقیق سلیکشن پسې ولاړ شو نو د موږ درسونه یو څه اوږد کېږي. نو نه غواړم چې دا درسونه دې یو څه اوږده شي، ځکه بیا ډېر اوږد
کوم پروسس دی موږ ډېر وخت کېږي. نو په همدغه ډول سره که په سلیکشن کې کومه ستونزه نه وه نو کولی شئ چې دلته انتخاب وکړئ. خو وګورئ زه غواړم د دغو کومه ساحه چې ده سمه ده کوم لیرونه چې وو اوکې زه دلته اچوم د موږ لیرز زه غواړم دلته پورته راوړم تر څو کاري ساحه مې یو څه پراخه شي. دغه کومه ساحه چې موږ انتخاب کړې غواړم د دونه یو کاپي واخلم. کنټرول جې وګورئ لیر ته وګورئ د لیر 1 په نوم باندې موږ یو کاپي راواخیستله. اوس په دویم قدم کې وګورئ زه غواړم دغه کوم شاته کوم بکګراوند چې دی مخکې له دې نه چې زه دغه لیر ته تغییر د مکان ورکړم کنټرول ځای دی کوم تر څو په خپل حالت باندې پاتې شي. سمه ده. نو په همدغه ډول سره وګورئ زه کنټرول نیسم په دغو لیر باندې کلیک کړم یا هم لومړی په همدغو لیر باندې وو کنټرول په دغه لیر باندې کلیک کړو یعنې دغه کومه ساحه چې دلته ترانسپارنټ نه ده هغه ساحه موږ ته انتخاب. سمه ده. وګورئ په دې سره موږ ته په دغو لومړي لیر کې نه بلکې په بکګراوند کې دغه ساحه انتخاب شوله چې موږ اوس غواړو دغه ساحه څنګه کړو له منځه یې شو تر څو پورې موږ دلته یو بکګراوند منځته راوړو. راځو سلیکشن ته موډیفای او ایکسپانډ باندې کلیک کړو. وګورئ دلته به تاسو یو اندازه ورکوئ چې دغه اندازه منفي هم کیدای شي مثبت هم کیدای شي. منفي یعنې کومه اندازه چې تاسو ټاکلې هغه اندازه د یو څه ښکته راشي یعنې نږدې دې شي. خو زه غواړم په همدغو 15 کومه اندازه چې ده په همدو باندې دغه د موږ سلیکشن څخه لیکم یو څه اندازه شاته بوځم. وګورئ تاسو به دلته کتلی وي د دې دپاره چې زه دغه ساحه له منځه وړم نو زه په دو باندې شیفت باک سپیس باندې کلیک کړم په کانټینټ اویر باندې کلیک کړم. سمه ده. وګورئ په دې سبا بکګراوند کوم فوتوشاپ چې دی کوشش وکړه د سلیکټ شوې ساحه په داسې یو ډول سره جوړه کړه چې د بکګراوند سره سیم ټو سیم وي. سمه ده. اصلا که چېرته د هغو سره یو شان نه وه نو کولی شئ تاسو هم د کلوم سټامپ ټول په ذریعه باندې یا هم ځینې نور اپشنونه چې موږ په تېرو جلسو کې ویلي وو دونه په استفادې سره تاسو د هغو بکګراوند ورته جوړ کړئ تر څو پورې بکګراوند یو ډول شي. نو په همدغه ډول سره وګورئ موږ پروسس ته منتظر پاتې کېږو او دلته کوم لیر چې لومړی لیر وه لیر 1 هغه موږ هایډ کړی دی تر څو پورې موږ په بکګراوند باندې پروسس ترسره کړی شو. نو په همدغه ډول باندېدو ته موږ منتظر پاتې کېږو تر څو پورې دغه کمپیوټر په اتوماتیک ډول سره دغه خپل پروسس ترسره کړه. نو په همدو پسې د موږ کومې راتلونکې جلسې چې دي انشاءالله هغه به مکمل ډیزاینونه وي. نو کوشش وکړو کوم درسونه چې موږ ویلي هغه کې تطبیق کړو کوم چې پاتې دي په هغو باندې خبره وکړو. یعنې په ډیزاین کې موږ اکثره ځایو ته ډېرو مهمو نقطو ته پام کېږي چې بیا وروسته تاسو کولی شئ په خپلو ډیزاینونو کې هم د هغو نه استفاده وکړئ. سمه ده. وګورئ موږ ته پروسس په دغه ډول ترسره شوله. کومه ساحه چې موږ انتخاب کړې وه هغه ساحه موږ ته څنګه شوله کانټینټ اویر شوله چې موږ په تېرو جلسو کې کانټینټ اویر باندې خبره کړې وه. سمه ده. اوکې دغه کومه ساحه چې تاسو دلته ګورئ وګورئ بکګراوند کې دلته یو ستونزه موجوده ده خو که چېرته موږ ځیر شو دا ستونزه موږ له منځه وړلی شو خو بدون دونه که موږ دا ستونزه له منځه هم یونیسو بیا موږ که چېرته موږ خپل لومړنی کوم لیر چې دی هغه فعال کړو انشاءالله کومه ستونزه به نه وي موجوده خو بیا هم که چېرته تاسو غواړئ چې دغه ستونزه له منځه یوسئ نو کولی شئ چې د هیلینګ برش ټول څخه هم استفاده وکړئ. کولی شئ نور مختلفې طریقې شته دي موجودې دي چې کولی شئ د هغو هر یوې نه استفاده وکړئ. سمه ده. نو ګورئ زه یوه ساحه انتخابومه. اوکې وګورئ په دغه ډول سره. سمه ده. نو که چېرته تاسو د هیلینګ برش ټول په درس کې نه وئ نو تاسو خامخا یو ځلې لاړ شئ هغه درسونه وګورئ یوټیوب چینل کې موجود دي مهم درسونه وو چې فوتوشاپ کې اکثره وخت ضرورت پېښېږي. وګورئ دغه بکګراوند موږ تر دغه حده پورې څنګه یې وکړله جوړ کړله. نو په همدغه ډول سره که غواړئ بکګراوند بیخي هایډ کړئ کوم اصلي بکګراوند چې وه زه غواړم چې دا بکګراوند کاپي چې ده دغه هم لاک کړم. اوس موږ دا ورته فعال یو. وګورئ په دویم قدم کې موږ راځو ایډیټ ته. په ایډیټ کې وګورئ دلته کوم اپشن چې دی د پوپټ اوار په نامه باندې دی اوار باندې کلیک کړو. سمه ده. وګورئ په دغه ډول سره به تاسو ته فوتوشاپ اپشنونه درکړه. سمه ده. نو په دې کې تاسو کولی شئ کوم پوینټونه چې دي یا فین ورته ویل کېږي
پینونه انتخاب کړئ سمه ده یا هغه نقطې انتخاب کړئ چې غواړئ کوم مسیر ته تاسو بدلون ورکړئ وګورئ که چېرته زه یوه نقطه انتخاب کړم په دغه ډول سره الټ بټن نیسم او دغو نقطې ته نږدې کېم وګورئ موږ ته به داسې یو شکل منځته راشي چې کولی شو موږ دغو خپل نقطې ته تغییر ورکړو اصلا موږ یوه نقطه ټاکلې ده سمه ده دومه کومه نقطه چې ده هغه زه غواړم په دغه ساحه کې انتخاب کړم وګورئ تصویر قات شوله یو ډول سمه ده نو که چېرته غواړئ چې دغه نقطه له منځه یوسئ سمه ده الټ بټن او دغو کومه زیړه نقطه چې ده شنه دو ته به نږدې شئ چې کله د قیچي آیکن راغله کلیک وکړئ دا نقطه به له منځه لاړه شي دومه نقطه زه دلته ټاکم وګورئ په تصویر کې تغییرات هڅې خو کولی شئ دو کې تاسو په خپله خوښه تغییرات راوړئ وګورئ سمه ده نو غواړم دا انټر پوینټ یا نقطه هم له منځه یوسمه اوکې وګورئ کولی شئ مختلفو ځایو کې نقطې وټاکئ بیا دغو نقطو په مسیر باندې کومې نقطې چې تاسو ټاکلي که غواړئ په هغو کې تغییرات راوړئ وګورئ کولی شئ صرف هغه نقطه وټاکئ بیا تاسو د الټ بټن کېکاږئ په دغه ډول سره وګورئ زه غواړم یعنې دغه کوم ورمېږ یې چې دی یا ستونه یې چې دی یا دا سر یې چې دی غواړم یو څه سیده شي په دغه ډول سره سمه ده نو ځینې ځایو کې مختلف ډولونه لري چې په هغو کې موږ مختلف ډول هغه کارولی شو سمه ده په دوم قدم کې که غواړئ د کومې نقطې چې تاسو ټاکلي دي دو ته په مستقیم ډول څه هم حرکت ورکولی شئ یا تغییر مکان ورکولی شئ چې دغو نه کولی شو په ځینو ځایو کې استفاده وکړو چې دغو له جملې څخه د مثال په ډول سره زه یو نوی لیر د شیپونه راخلم مثلا یو شیپ جوړوم سمه ده کنټرول 0% ایریا موږ ته سلیکشن شي وګورئ موږ یو شیپ منځته راوړله اوکې نو که غواړئ دغو شیپ ته تغییر ورکړو نو زه غواړم چې دو ته په دې کې ګریډینټ وکاروم سمه ده ځکه سیټینګ کوم سیټینګونه چې دي یا هم هغه تطبیق د درس چې دی غواړم زه په دغو ګریډینټ کې تاسو ته وکړم وګورئ ځکه په هغو کې ښه ترسره کېږي نو راځو زه ګریډینټ اولنی باندې کلیک کړم داسې یو رنګ کاروم چې موږ ته هغه معلوم شي سمه ده مثلا همدغه رنګ به صحیح وي سمه ده وګورئ موږ دلته یو شکل جوړ کړه سمه ده نو زه راځم په ایډیټ باندې کې کلیک کړم سمه ده وګورئ کوم آپشن چې موږ مخکې کار کړی دلته اوس موجود دی کولی شم د هغو نه استفاده وکړم نو په همدغه ډول سره زه نقطې ټاکم مثلا یوه نقطه دلته ټاکم بله دلته ټاکم یو څه ساحه به مې لویه کړم کاري سمه ده وګورئ موږ نقطې وټاکلی اوس هر یوې نقطې ته ځم زه په هغو کې تغییرات راوړم خو مخکې له دې نه چې په دې کې تغییرات راوړو باید موږ دغه کوم شیپ چې دی دا باید مرج شي د یو بل شیپ سره تر څو پورې دا سمارټ آبجکټ ته بدل شي سمه ده لومړی زه دا مرج کوم سمه ده کله چې بیا په دو باندې زه کلیک کړم وګورئ اوس کولی شم په دو کې تغییرات راوړم یا هم کولی شئ دا سمارټ آبجکټ ته بدل کړئ یا ته کنورټ کړئ وګورئ زه یو څو نقطې ټاکم په عجلې سره سمه ده نو نقطې وګورئ دلته تاسو کولی شئ تغییر هم کې راوړئ مثال په ډول دا نقطه زه غواړم په دغه ډول رتاو کړم او لومړی به کومه نقطه چې ده هغه به وټاکئ وروسته به یو څه څنګ ته شئ او الټ بټن به ونیسئ په دغه ډول سره اوکې نو ځینې وخت په ډیزاینو کې موږ ته کارېږي چې ډېر ښکلی ډیزاین موږ د هغو له جملې څخه یو ډیزاین موږ کولی شو د همدغو په ذریعه باندې ترسره کړو اوکې لومړی به انکر پوینټ وټاکئ یعنې انتخاب به یې کړئ اوکې وګورئ په دویم قدم کې دغه نقطه چې دا زه غواړم په دغه ډول یې راوړم او په همدغه ډول سره دا هم اوکې اوکې سمه ده یعنې یو د بل د پاسه دغه کوم خطونه چې دي اچوم یعنې کیدای شي په دې ډول سره تاسو یو مثلا یوه رسۍ یا یو مور ډیزاین کوئ چې ځینې وخت ضرورت کېږي په دویم قدم کې دغه کوم
اپشنونه چې تاسو ګورئ کولای شئ د په ذریعه باندې کومه نقطه چې تاسو ټاکلې هغه ښکته او پورته یوسئ. د مثال په ډول دغه کومه نقطه چې موږ ټاکلې ده غواړو د دغو نور کوم شیپ چې دی د دوی د پاسه یې راوړو. سمه ده وګورئ صرف په تاسو کلیک وکړئ په دغه آیکن باندې سمه ده نو هغه په اتوماتیک ډول څه پورته راسي. سمه ده او دغه کومه نقطه چې ده وګورئ په اوسني حالت کې څنګه ده ښکته ده او غواړم دا نقطه پورته راوړم وګورئ اتوماتیک ډول سره پورته راسي. نو په همدغه ډول سره کولی شئ مختلف ډیزاینونه د دغو په ذریعه باندې خپل ډیزاینونه وکړئ چې انشاءالله موږ بیا په پروژو کې هغو ټولو ډیزاینونو ته یو کتنه کوو څو پورې موږ هغه ډیزاینونه په ښه ډول سره ترسره کړو. نو دغه د موږ د فوټوشاپ سی سی 2020 کوم ورژن چې وه د هغو هغه اساسات وو سمه ده اساسات کوم ابتدایي مسایل او مهم مسایل چې دي هغه په دغو 40 جلسو کې موږ څنګه وکړل ټول کړل چې 40مه جلسه به د موږ د ډیزاین مربوط وي ځکه بیا هغو ته یو څه کمې جلسې پاتې کېږي نو بیا به موږ ډیزاین کې ځینې مشکلات ولرو. نو وګورئ یوه پوښتنه چې دلته پیدا کېږي په اوس وخت کې 2022 ورژن د فوټوشاپ راغلی دی هغه هم ما کتلی دی نو په هغو کې دومره خاص تغییرات نشته. یعنې که چېرته تاسو د موږ دغه کورس یو څه وخت بس ګورئ کیدای شي کلونه تیر شوي وي نو کولی شئ د دغو 2020 کوم درسونه چې دي په هغو کې تطبیق کړئ او که چېرته تاسو د 2014 کال فوټوشاپ استعمالوئ یا د هغو نه ښکته او تر 20 کاله پورې هر ورژن چې وي یعنې کولی شئ تاسو دغه درسونه په هغو کې تطبیق کړئ خو مشکل نه درته جوړوي. سمه ده نو دغه وه د موږ وروستۍ جلسه د فوټوشاپ سی سی د اساساتو. نو تر بلې او راتلونکې جلسه چې هغه جلسه به د موږ د ډیزاینو وي هغه 10 وروستۍ جلسې چې د فوټوشاپ پاتې دي هغه به خاص ډیزاینونه وي. نو تاسو په پاک رب سپارم ښې چارې ولرئ د خدای په امان.